السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې ښه او روغ جوړ به یې. نننۍ زموږ موضوع ده د کنورسیشن باره کې، یعنې گفتگو د رخصتۍ باره کې گفتگو کول. کنورسیشن اباوت ویکیشن. نو دلته دوه ملګري دي، هغوی خپل منځ کې دا خبرې اترې کوي. یوه د جولیا او بله ده نینسي. جولیا: I am so excited. زه ډېره زیاته پرجوش یم. excited ویل کېږي اصل کې خوشحاله ته، ډېر زیات بې صبرانه خوشحاله. هیپي نه، هیپي هم خوشحالي ته ویل کېږي، خو دا د هغې نه لږ ورباندې دی. صحیح ده. We have 2 weeks off. زموږ 2 هفتې رخصت دی. 2 weeks off یعنی 2 هفتې رخصت دی. What are you going to do? څه به کوې ته؟ یعنې څه اراده دی ده. Nancy: I'm not sure. زه یقیني نه یم. I guess I will stay home. زه فکر کوم زه به کور کې پاتې شم. I guess یعنی زه فکر کوم. Maybe I will hang out with my friends. یا کېدای شي، امکان لري زه ملګرو سره بهر لاړه شم. hang out اصل کې وتلو ته وي، د باندې وتلو ته hang out ویل کېږي. And watch some movies. او څه فلمونه وګورم. What about you? ته به څه کوې؟ Any plans? څه پلانونه لرې یعنې؟ Julia: Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin. هو، زه ځم چې د سمندر په غاړه استراحت وکړم د خپل کزن سره. کزن اصل کې د کاکا، ماما، خاله، اما، د ټولو بچو ته کزن ویل کېږي. صحیح ده. We are going to surfing every day. موږ به ځو سرفینګ ته هره ورځ. سرفینګ دې ته ویل کېږي یعنې یو بوټ غوندې او په اوبو کې ته د اوبو د پاسه ګرځېږي، دې ته سرفینګ ویل کېږي. And my cousin likes to fish. او زما د یعنې کاکا لور، د ماما لور چې دا هر څوک ده، دا خوښوي چې ماهي ونیسي. یعنې my cousin likes to fish چې دا ماهیان ونیسي ګیر کې. So maybe we will go fishing one day. نو کېدای شي موږ لاړ شو د ماهي ګیرولو ته یوه ورځ. فشنګ اصل کې ویل کېږي دې ته، یعنې ماهي ګیرول چې لښته در سره او ته هغه ماهیان ګیر کې. نانسي: Sounds like fun. وی ښکارېږي چې ډېره مزه به وکړي. موږ اکثر یو که نه ډېره مزه به وکړي. نو sounds like fun یعنې مزه به وکړي. جولیا: Say, why don't you come with us? Say یعنې راځه که نه، موږ سره ولې نه ځي؟ موږ اکثره ست خلکو ته کوو، نو موږ سره ولې نه ځي؟ یعنې پوښتنې په طرز کې ترې نه هم ورسره ست کوو. صحیح ده. Nancy: Do you mean it? I would love to. Do you mean it یعنې ته رښتیا وې؟ I would love to زه به ډېره خوشحاله شم. یعنې دم په تیاره ناسته ورته. ورته جولیا څه وي؟ جولیا: That's great. دا ډېر زیات ښه دی، یعنې ډېر خوش آمد. نو دا و د نن ورځې هغه کنورسیشن د رخصتۍ باره کې، او دا څه لغاتونه چې کوم موږ په دې کې ذکر وکړو، کېدای شي دا ستاسو ډېر زیات په کار شي. نو امید کوم چې دې ویډیو به لږ ډېر کومک تاسو سره کړی وي. تر بل ویډیو الله پامان.